سلام ملګرو، راځو مونږه د C++ یو بل نوې ویډیو ته. په دې ویډیو کې مونږه کانسټنټ ډیټا ټایپس وایو. کانسټنټ ډیټا ټایپس څه ته وایي؟ مونږ سره ګوره که خیال ډیټا ټایپس ول کنه، مونږ سره که چیرې مونږ ګورو چې یو انټیجر و، فلوټ و، ډبل و، کرکټر و، بولین و. که چیرې مونږ راشو ګوره دلته زه وایم پروګرام ته راځم، پروګرام کې زه وایم چې که فرست انټیجر ورکوم، انټیجر کې ایکس ویلیو ورکوم، انټیجر کې چې کوم نمبر ویلیو ورکوم، همدارنګه نمبر کې ورکوم چې نمبر is equal to 10 کا، او بیا چې سی آوټ کوم سره چې سی آوټ کوم سره ډایرکټ نمبر چې کوم ډیکلیئر کوم، نمبر ډیکلیئر کا اف 11 کې چې ګورم سره الله سره کا دویم ویډیو څنګه کوم، دویم ویډیو بلدم سره د ایکزیکیوشن په وخت ګورم مطلب دی ویډیو بلدم a number is equal to 20 سی آوټ کوم سره اندا میسج ورکړه چې نمبر او دا هم ان لاین کا، همدارنګه ګوره اف 11 ته راشه ګوره 10 20 بل شي کا نمبر واخله، نمبر is equal to 30 صحیح. سی آوټ کوم سره نمبر سی آوټ کوم سره چې نمبر دا end لاین کا، نو مطلب موږ سره ګوره د یو انټیجر کې چې مطلب مختلف غره زم کریکټر اخلم، کریکټر کې چې کا سټوډنټ نیم اخلم، سټوډنټ نیم is equal to په سنگل لاین کې واخلای چې اس باندې سټیټیک سټوډنټ نیم سره، همدارنګه سی آوټ کوم سره چې سټوډنټ نیم کا اف 11 واخله ګوره سټوډنټ نیم چې اس راغلی سره سیده، همدارنګه زم چې کا سټوډنټ نیم چینج کوم is equal to سنگل کوټس کې کې باندې زم سټارټ کیږي سټوډنټ نیم موږ سره ګوره اری نه دغه سي اری کا بخله به سټوډنټ نیم زیات هم لیکي شي، هغه ګوره د سی آوټ کوم، سی آوټ موږ سره سټوډنټ نیم اف 11 کا فلن کې راشه ګوره موږ چې اس کې ولې ځکه چې اس کې راغی ځکه چې د موږ یو انلاین ورکړي مطلب دا باید بیل شي اف 11 اس کې سیده موږ ګوره موږ سره چې مختلف دي چې څومره نومونه هغه ته ورکوي چې سکوپر کې ګوره چارت پر سکوپر کې مطلب ما چې د اری ورکې اس نیم واخله، سټوډنټ نیم اخلي، سټوډنټ نیم څه کا سټوډنټ نیم اری واخله، اری کې زم 20 لیټرز لیکم، 20 لیټرز از ایکوال کا اوس نیم شي ورکې ډبل کوټیشن ترمنځ بلکې شریف الله چې شریف الله او د شي کا خدم کا چې کا سی آوټ کا سټوډنټ نیم چې سټوډنټ نیم، همدارنګه زم بل شي کوم سټوډنټ نیم بدلوم، سټوډنټ نیم بدلوم، سټوډنټ نیم از ایکوال کا خان چې خان سیده سټوډنټ نیم خان کا سی آوټ کا سټوډنټ نیم، همدارنګه چې کا دا هم ان لاین کا دا هم چې کا end line واخله اف 11 کا چې وي 20 دی اخستې ده student name in line. اوکې دا سیکنډ ټایم د بل واخله سیده ته هغه باندې تاسو پوه شئ چې کرکټر کې مطلب څنګه کرکټر کې یوز کړئ، هغه باندې وروسته چې اریف څه وایي دا څنګه یو کرکټر سټرینګ ته کنورټ کولی شي دا به موږ وروسته وایو. همدارنګه راځم دی کې بل څه شي اخلم، فلوټینګ پوینټ اخلم، فلوټ اخلم، فلوټ a همدارنګه a is equal to 2.5 سی آوټ کوم سره شي a او د کې end line واخله او دا شي کا دا کوډ کاپی کا کنټرول سی a is equal to 3.5 control v a is equal to 5 دا واخله سیده او کنټرول v دا چې موږ سره ګوره د یو ویریبل سره مختلف ویلیوګان موږ اخیستل شي، د یو انټیجر یو ډیټا ټایپ سره چې کوم موږ ډیکلیئر کړی دا ورته په ډیکلیریشن کې مختلف موږ ویلیو اساین کولی شو، دا 10 موږ چې اساین کول چې دی دا 10 مو په نمبر کې واچول، 10 is equal to نمبر is equal to 10 مطلب دا 10 په نمبر کې واچو مطلب دا نمبر موږ سره مساوي ده لس سره پوه شو دی باندې مطلب او زه اوس وایم راځم کانسټنټ ته راځم، کانسټنټ ویریبل ډیټا ټایپس وایي چې کانسټنټ ویریبل ډیټا ټایپس دا څه پر یوز کېږي مطلب دا د دې پر یوز کېږي چې مطلب کله چې یو پروګرام کې د هغه ویلیو نه چینج کېږي د ایکسچینج ګوره a quantity that can't change its value during the execution of program is called constant. کوم ویلیو چې په ایکسچینج په وخت نه چینج کېږي زم چې که چېرې ته موږ واخیسته چې سو موږ سره ګوره کنسول ډسپلی کې آوټ کا ګوره 10 20 30 کې ټول کړئ هغه کمپایل رن کا ګوره موږ سره ټول راغله، که چېرې زه هم راشه دلته انټیجر کې واخله کانسټنټ واخله CONST
کانسټنټ دی باندې اخیستل کېږي کانسټنټ انټیجر واخله زه یم F11 کا هغه ته موږ سره چې دا کانسټنټ اخیستل نو څنګه مطلب زیاتې ویلیوګانې ورکوي دا ټولې به څه کړي ختم کړي ته سیده ختم کړي صرف نمبر ته 10 ورکوي سیوټ کوم سره نمبر لاین F11 کا شي کانسټنټ انټیجر نمبر دی اخیستی ده ښه دا نور کوډ هم راشو دي ته دا به هم ختم کړو سیده F11 constant integer number ښه د 10 ورکا والته دی ویلو کړی سیده نمبر مې یو ځل د ډیکلیئر کړی سیده راشه زوی مې 10 واخله ګوره 10 موږ سره راغی سیده همدارنګه چې دلته نه ډیکلیئر کوي صرف انټیجر واخله انټیجر کې څه کا x واخله سي x اوس موږ دی ویلیو سو واخلي ګوره راشه ویلیو ورکا is equal to 0 یا ویلیو خو ورکا کنه مطلب سیده هم x واخله صفر موږ سره وته سیده همدارنګه دی یو واخله شي دا ویلیو به مطلب هغه یونیک ویلیو اخلي مطلب د ځانه ویلیو نه شرشه x دلته یو واخسته همدارنګه دلته 2 واخله دلته بل ځای کې ګوره x is equal to 2 واخله بیا سی آوټ کوم سره میسج راکړه سیده ګوره F11 کوم نه وای نه کی کمپایل رن نه کیږي سیده موږ سره غلط راځي نو دا و زموږ د کانسټنټ ویریبل په باره کې ویډیو خرڅ موږ ګوره سیکنډ نمبر څه شي کانسټنټ کریکټر دی موږ سره شي کانسټنټ کریکټر دی موږ سره شي کانسټنټ کریکټر لازمي سټرینګ نیم سره سٹارټ کیږي سټرینګ نیم از ایکوال ټو هر سټوډنټ چې راځي هغه نیم بس شي سٹارټ کیږي اس سره سٹارټ کیږي اس اوټ کوم سره اس سټوډنټ نیم واخله F11 کا ګوره اس سره سٹارټ کیږي چې ډبل ورکمه نه زم سټوډنټ نیم سره کیږي موږ سره کې سره کې سره ختمه کا سی اوټ کوم سره سټوډنټ نیم F11 غلطی موږ ولې ځکه چې موږ کانسټنټ یوز کړی ګوره اساینمنت اف ریډ اونلی ویریبل اس نیم صرف یو ځل هغه کې مطلب کانسټنټ ویلیو هغه غلي خلاص موږ بل یو ته هدا خو څنګه کول باندې خو تاسو پیږي سیده چې ډبل لاینز ورکې ګوره د یو کوډ لاین خلاص کول سنگل لاین خلاص کول لپاره خلاص موږ بل شی ورکو بل موږ فلوټینګ کې خلوي کانسټنټ فلوټ دا موږ سره شي کوو ازوي مې y is equal to 5.5 دغه ویلیو اخلي سیوټ کوم سره y F11 کا y is equal to 5.5 دغه چې بل ویلیو ورکړي بل ویلیو موږ سره نشي اخیستلی دا موږ سره په شي کو فلوټ کې و همدارنګه موږ سره بل پس کې دا بل موږ سره پس کې دا بل موږ سره په کانسټنټ string کې دا کانسټنټ کریکټر مطلب string ته بدلول سي د string د کریکټر په شان کار کوي سي دا کریکټر string کریکټر په شان کار کوي لکه زم شی ورکا زم string شي student name همدارنګه بیا student name واخله is equal to what شریف is equal to شریف همدارنګه سي کوم سره چې student name F11 کا سره چې ګوره شریف حاضر همدارنګه زه مې د نومونه بدلول غواړم زم ګوره چې کا string name is equal to خالد دویم نیم دا واخله موږ سره چې دلته یې چې یو انلاین ولګوه او د هم راکات شه دا بیا سي اوټ کا string name F11 کا ګوره موږ سره غلطي راځي موږ ویل چې کا د کانسټنټ کړه نو کانسټنټ نه ختم کا شریف خالد صحیح همدارنګه زه وایم چې کا تھرډ نیم واخله زه چې کا string name واخله is equal to ګوره ځای نه هم منشل کوي شي نجیب خان باب روډ صحیح نجیب خان باب روډ همدارنګه چې کا سی اوټ کا موږ سره string name موږ به چې ارڅ کې خلاصي دا شریف خان دی او چې د یو انلاین یوز کا او به چې کمپایل رن کا ښه انلاین کوم ځای کې یوز کا string name او غلطي کې یوز کړي دی انلاین دلته راشه دلته انلاین سی اوټ مل تاسو ته سی اوټ کې انلاین ولته یوز کی او کمپایل رن کا کمپایل رن کې شریف خالد زوی دی د نجیب خان ارباب کال روډ څخه دی
دا و زمونږ د کانسټنټ باره کې ویډیو د بلې ویډیو په هیله. والسلام.